ایاک نعبد و ایاک نستعین. په ټوله دنیا کې نن سبا چې ډېر زیات ذلیله دي، سپک دي، غربت ځپلي دي او منافقان دي، په ټوله دنیا کې د قوم په سطحه اول نمبر عرب دي، غټ منافقان دي. دوم نمبر زمونږ او تاسو دا ګاونډي ملک پاکستان ده، او دا رقم راولګي ایران او ترکیه او دا مصر او شام دا څومره اسلامي ملکونه د افغانستان، دا ټول د قوم په سطحه منافقان دي، د قوم په سطحه ذلیل دي، غربت ځپلي دي، عذابونه به موږ راځي. وګوره اوس پاکستان باندې عذابونه راغله، په دې افغانستان باندې، په دې شام کې وګوره، په دې مصر کې وګوره، په چچنیا کې وګوره، اتیا کې، ایتوپیا کې، هغه سومالیا کې چې دنیا کې چیرته عذاب راځي په مسلمان راځي. دا ولې؟ وجه دا ده چې نن سبا مسلمانانو خپل اصل مقصد یې کړی ده، د الله دین یې کړی ده. دا کومې خبرې چې ما وکړې پوه شئ چې په دنیا کې نن سبا رذیل، سپک، ذلیله، غربت ځپلي او منافقان اول نمبر عرب دي، او بیا دا پاکستان او دا نور ملکونه دي. وجه چی ده؟ وجه دا خبر د جذباتو نه دي، جذباتو خبرې نه کومه، دا د دلایلو خبرې دي. دا هغه دلایل چې کوم دی قرآن نه ذکر کیږي او کوم چې نبی علیه الصلاة والسلام ویلي دي. امام بخاری رحمه الله حدیث راوړی، امام مسلم راوړی ده چې منافق څلور علامې دي. یوه علامه د منافق دا ده غټه چې کله خبرې کوي دروغ به وایي. نن سبا موږ تاسو هر مالدار سړی دروغ وایي، ای حکومت په سطح هم دروغ وایي، عام او ټول اصل مې دروغ وایي. منافق غټه علامه ده چې دروغ به وایي. دومه دا وعده خلافي به کوي، وعده به ماتوي. درېمه دا چې کله منافق سره امانت کیږي نو امانت کې خیانت کوي. څلورمه علامه د منافق دا ده چې کله خبر راسي، جنگ راسي، په غوسه سي نو مور او خور چاته دي کنځاګانې کوي، خور او مور د چا ورته بیخي سپک شی ښکاري نو کنځاګانې. دا څلور علامې د منافق دي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي نور روایتونه کې راځي که دا انسان روزم نیسي او منځم کوي خو دغه څلور علامې چې پکې او دا ګمان کوي چې زه مسلمان یم، دا بیا غټ منافق ده. نن سبا راسه وګوره دا علامې په عربو کې شته، په پاکستان کې شته، ونه ډک دي ملکونه ټول. په دې نورو ملکونو کې شته خالي په نوم باندې اسلام کې پروت ده. نو هر هغه څوک چې سره ویش اختیار کړي د الله دین پرېږدي دا رقم او منافقت کوي، دروغ وایي، واده کوي، واده خلافي کوي، کنځاګانې کوي، نو دغه ټول صفات د منافق دا سروړه په اجتماعي توګه، په انفرادي نه د انفرادي الا ماشاء الله نیکان خلک شته، په اجتماعي توګه دا ټول موږ تاسو کې موجود دي. نو ځکه موږ تاسو دا رقم ذلیل. قرآن کې الله تعالی فرمایي چې بني اسرائیل هم دا رقم روش اختیار کړی، نو بني اسرائیل هم الله ذلیل. الله تعالی فرمایي په قرآن مجید کې اوله سپاره سورة البقره 2 نمبر سورت ده 1 آیت کې الله تعالی فرمایي، قرآن کې الله تعالی فرمایي وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. الله فرمایي ووهل شو په دوی باندې ذلت، ځکه مسلمان ذلیله ده. موږ تاسو خویندې په جیلونو کې دي، موږ تاسو خویندو بېعزتي په مصر کې، په شام کې، په وګوره فلسطین کې یهود زموږ تاسو خویندو بېعزتیانې کوي، ظلم ورسره کوي. مجاهدین وګوره، علما وګوره په جیلونو کې دي، په هر چي کې ظلم ورسره کېږي. دا ولې ورسره کېږي؟ دا زموږ د ذلت وجه ده. عافیه صدیقي غریبه وګوره په جیل کې پراته ده، او د نور مجاهدین چې وګوري اوهو القاعده والا نور مجاهدین په جیلونو کې پراته دي. څوک ولاکه پوښتنه هم کوي د ملک په سطحه، د ملک په سطحه د اوس په نه د پاکستان حکومت خط لېږلی د امریکا ته، نه عربو لېږلی ده، نه شام، نه مصر، نه نور ملک چا نه لېږلی. نو دا څومره ملکونه چې دي په نوم باندې خالي مسلمانان دي، اصلي حقیقي اسلام په دوی کې نشته. نو الله تعالی فرمایي وضرب عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. الله فرمایي ووهل شو په دوی باندې الذلة، ذلت ټول قوم ذلیله ده. دوم والمسكنة او غربت، هر چی کې چې وګوره بس غربت په دوی دا زلزلې په دوی راځي، فصلونه دوی خرابېږي، بې وخته بارونه الله په دوی باندې کوي. وباءوا بغضب من الله، وګرځي دوی چې دوی باندې الله غضب راغی، د الله عذابونه په دوی باندې راغلي. ولې وجه دا الله فرمایي ذلك بانهم كانوا يكفرون بآيات الله، ځکه دوی د الله آیاتونو کفر کوي، انکار کوي. کفر مفسرین دا معنا دا کوي چې کفر معنا دا ده چې دوی د الله آیاتونه مني، قرآن منو، حدیث منو، خو عمل کې نه راولي. نو دا کفر ده. د قرآن کفر دا ده چې قرآن مني او عمل ور باندې نه کوي، نو دا کفر ده. په قرآن مني عملي کفر کې دا خلک. نو ځکه مسلمانان ذلیل دي، په هر ځای کې ذلیل دي. تاسو د کامیابۍ، زمونږ او تاسو د ټول د کامیابۍ یوه لاره ده چې هغه د الله دغه قرآن باندې منګولې ولګوو او د الله دغه آسماني دین چې کوم اسلام راغلی ده دا صحیح خپل سیرت او صورت کې راولو او دا خپل اساسي قانون وګرځو. وما علینا الا البلاغ.